درد حوصله کوا لږ څه گزاره کوا زما غریب زړګي سره دومره ظلم مه کوا مات لکه هنداره شو تا پسې نګاره شو زړه مې هم زارې زارې زما د مینې یاره شو مات مې شو باړه درده چوي مې د زړه درده نه لرم خلاصون درنه وکړم خیر څه درده ستا په بېلتان یاره تر مې کوي زړه یاره شوم لکه بېروح جسد سم په ژوندانه یاره سترګو کې مې نم ساتم ستا د فراق غم ساتم در مې زړه کې ځای لري زړه کې مې صنم ساتم در مې زړه کې ځای لري زړه کې مې صنم ساتم سترګې مې کږې دي ستا په لورې ښایسته یاره سترګې مې کږې دي ستا په لورې ښایسته یاره یو دې تن خو راکړه چې قرار مې شي د زړه یاره یو دې تن خو راکړه چې قرار مې شي د زړه یاره زړه مې رانه ته غواړي ستا وړه خندا غواړي مولوي طلحه یاره یو ځل ستا لیکه غواړي شهید شو د زړو تسل هغه زموږ د هیلو ګل مولوي روزي محمد طلحه شو خزانتن زړه کې مې غمونه دي ستا پاتې یادونه دي نور زغمی نشم ورک رانه خوبونه دي ستا خوږ کاته یاره ورک شو رانه و یاره شاړم دې تصویر ته اوس ورځ او شبانه یاره مولوي روزي محمد طلحه زی تر ورلحد کلی ښایسته طالب بالشرانت رابط کلی ښایسته طالب بالشرانت رابط سترګې مې کږې دي ستا په لورې ښایسته یاره سترګې مې کږې دي ستا په لورې ښایسته یاره یو دې تن خو راکړه چې قرار مې شي د زړه یاره یو دې تن خو راکړه چې قرار مې شي د زړه یاره د کاري بسم الله جان طلحه شو ارمان ارمان اوښکې یې رړې رړې روانې پر مخ ګرېوان زړه راته ژړا کوي غم بې انتها کوي شمارې ته دردو شپې سخته واویلا کوي دا ستا جدایي زړونه سوده ماتوي زړونه څنګه به قرار شي نو غم دې دردوي زړونه سخت شو راته سخت درتون خدایه نه لرم سکون خالد اشنا نه غواړم نور پر دې دنیا ژوندون سترګې مې کږې دي ستا په لورې ښایسته یاره سترګې مې کږې دي ستا په لورې ښایسته یاره یو دې تن خو راکړه چې قرار مې شي د زړه یاره یو دې تن خو راکړه چې قرار مې شي د زړه یاره دا شهید زمزم د افغانستان د اسلامي امارت د کندهار ولایت د وتلي غازي شهید سید الحاج مولوي روزي محمد حاجي طلحه په یاد کې اهدا شو فرمایش کړه ډېره مینه معراج الدین امارتي مدني خاکسار عبدالولي مظهري اسمت الله جرار کامل ملنګ شاکر اشنا عبدالباري جاني نصیب الله عمري ترتیب کړی قاری بسم الله طلحه اواز د ماستر خوش نصیب جانان شاعر خالد اشنا مسعود جناب شهکار جهادي صاحب د اړیکو شماره 0 مشهود 11 د داسې ښکلو په زړه پورې نویو او جدیدو نعتونو د اورېدلو لپاره د خوش نصیب آفیشل چینل سبسکرایب او فیسبوک پیج لایک کړئ.